د نړۍ ستر زبرځواک، قوي ترین لښکر، مجهز فوز او شرمونکې ماتې. دا لښکر د چا لښکر و؟ د څه لپاره میدان ته راوتلی و؟ په کومه قوه سمبال و؟ په څه ډول او د کوم هوایي ځواک په واسطه له منځه لاړ؟ دا هغه پوښتنې دي چې په دې ویډیو کې به در ځواب شي. اصحاب الفیل، د فیل لښکر. د فیل د جګړې اساسي عامل داسې و، یمن عربي هیواد و، خو یو وخت پکې حبشیان واکمن و او بادشاه یې نجاشي و، دین یې نصرانیت و. د یمنیانو د حبشي پوج په لښکر کې د ابرهه په نوم یو قومندان و. ابرهه د نجاشي بادشاه د خوشحالولو لپاره یو قلیس جوړ کړ چې په اوس وخت کې ورته کلیسا یا ګرجه وایي، او د دې په جوړولو کې له مرمرو او نورو قیمتي ډبرو څخه کار واخیست. د ابرهه له دې کلیسا څخه څو هدف و. لومړی دا چې نجاشي پاچا به خوشحاله شي، او بله دا چې د کعبې مقابله یې غوښته. هغه خپل داسې فکر کاوه چې خلک به د حج لپاره نور دلته راځي او کعبه به د عبادت له اړخه ونړیږي. همدارنګه د عربو پر ځای به زموږ اقتصاد پیاوړی شي. دلته د عربو بنو کنانه له قبیلې څخه یو سړی اوسېده. هغه چې له دې کاره خبر شو، نو سره له دې چې مشرک و، خو د کعبې مقابله یې نشه زغملی. هماغه و چې د ماښام له خوا نه دې کلیسا ته لاړ، او کله چې د شپې له خوا ټول خلک خپلو کورونو ته لاړل، نو د بنو کنانه قبیلې دا سړی په دې ګرجه کې پاتې شو. کله چې خلک ویده شول، نو ده پکې بولې وکړي او بیا یې دا بولې په دیوالونو موښلې او وتښتېد. کله چې سهار شو او خلک راغلل، دا حال یې ولید. پوښتنه یې وکړه چې دا کار چا کړی؟ چا وویل چې دلته د شپې له خوا نه یو عربي میلمه و، هغه دا کار کړی. له دې سره ابرهه سخت غصه شو چې زما د کعبې پر خلاف یو عربي داسې کار کړی. نو پریکړه یې وکړه چې زه ځم او د عربو کعبه ورانوم. هماغه و چې له نجاشي پاچا څخه یې اجازه واخیسته او د 15,000 کسیز لښکر سره د کعبې په لور روان شو، چې په لښکر کې آسونه او 12 پلان هم وو. مشر فیل پکې محمود نومېده چې ډیر غټ وو، او نجاشي پاچا د کعبې په ورانولو کې د اسانتیا لپاره ورکړی وو. هغه داسې چې په کعبه کې به زنځیر واچوي او د دې فیلانو په واسطه به یې کش کړي، نو کعبه به ونړیږي. فیل په هغه وخت کې په جنگ کې داسې خاصیت درلود لکه اوس چې کومه ستره جنګي الوتکه وي. په هر حال لښکر روان و او چای د مقابلې توان نه درلود. په یمن کې د ذونفر په نوم یو کس له خپل لښکر سره د دې ډلې مقابلې ته راووت، خو ماتې یې وخوړه او ذونفر په خپله له ابرهه سره زنداني شو. همداسې مخکې لاړل تر دې چې د خزعم قبیلې ته راورسېدل، او هلته ورته د نوفیل په نوم یو کس له خپل لښکر سره راووت. هغوی هم ماتې وخوړه او ابرهه نوفیل له ځانه سره ژوندی روان کړ، دا ځکه چې هغه ته لارې معلومې وي او غوښتل یې چې د هغه پر واسطه ځان مکې ته ورسوي. کله چې طائف ته راورسېدل، نو هلته ورته د ثقیف قبیلې خپل مشران راوویستل. مشرانو یې د ابرهه ملاتړ اعلان کړ، او دا ځکه چې هغوی په خپل لات بت باندې ویرېدل. لات بت د هغوی معبود و، او هغوی ویل هسې نه چې ابرهه یې مات کړي. ثقیف قبیلې د ابوروغال په نوم یو کس هم ورسره د لارښود په صفت ولیږه، خو په لاره کې د مغمس په نوم علاقه کې پرې مرګ راغی او هملته مردار شو. دوی ترې لاړل او له مکې څخه بهر د مینا په وادي محصر کې واړول چې همدلته هلاک هم شول. ابرهه د اسود په نوم یو کس ولیږه چې د مکې کوم حیوانات دي هغوی ټول راوله، ځکه د هغه وخت موټر او ټانګونه همدا حیوانات وو. نو دا لال ټول یې ونیول چې د عبدالمطلب 200 اوښان هم پکې وو، او عبدالمطلب د محمد صلی الله علیه وسلم نیکه وو. دې کې ابرهه یو بل کس هم مکې ته ولېږه. هغه ته یې وویل چې د مکې له سردارانو نه پوښتنه وکړه چې له موږ سره جنګ کوي او که نه. که جنګ یې نه کوه، نو یو مشر ترې له ځانه سره راوله، او که چېرته یې جنګ کاوه چې هغسې تیاری ورته ونیسو.
کله چې استاد لاړ د مشرانو پوښتنه وکړه عبدالمطلب ورته وښودل شو. کله چې هغه ته خبره یاد کړه هغه ورته وویل موږ دومره توان نه لرو چې له تا سره جنګ وکړو. بیا هغه سړي له ځانه سره ابرهه ته راوست. کله چې عبدالمطلب راغلی نو ابرهه په لیدو ډیر وډار شو، رعب پرې راغی ځکه چې عبدالمطلب له بدن نه غټ او ښکلی انسان و. نو ابرهه ورته له خپل تخت څخه راپاڅېد او د ترجمان په واسطه یې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته له ما سره جنګ کوې؟ عبدالمطلب ورته وویل چې نه، زه راغلی یم چې زما هغه 200 اوښان راکړي. ابرهه ورته وویل چې زه ستاسو د حرم یا عبادت ځای کعبې ورانولو ته راغلی یم. بیا ستا په لیدو ډېر وډار شم چې دا به ډېر سخت سړی وي، خو ته خپل اوښان غواړې، ته خو ډېر کمزوری سړی. نو عبدالمطلب ورته وویل چې زه د اوښانو رب یم او د کعبې رب الله تعالی دی، هغه به یې در څخه وساتي. ابرهه سخت خوشحاله شو چې د مخنیوي څوک نشته او 200 اوښان یې عبدالمطلب ته ورکړل. هغه له ځانه سره واخیستل او لاړ. کله چې عبدالمطلب خپل قوم ته لاړ نو هغوی ته یې وویل چې غرونو ته وخیژئ، هسې نه چې ابرهه درته ضرر ورسوي، او خپل 100 اوښان یې د الله تعالی په نوم د کعبې په خوا کې پرېښودل. خپله د کعبې خوا ته لاړ، دعا یې وکړه چې یا الله تعالی دا قوم ستا د کور د ورانولو لپاره راغلی دی، نو رب العالمین ته پر خپل قدرت ترې وساته. عبدالمطلب پر خپله هم غره ته وخوت او دا اوښان یې د دې لپاره پرېښودل چې که چیرته دوی کې کم یو اوښ ته ضرر ورسوي نو دا خو د الله تعالی په نوم پرېښودل شوي دي، الله تعالی به پرې عذاب راولي، دوی به هلاک شي او کعبه به ترې وژغورل شي. کله چې ابرهه حرکت پیل کړ نو فیل یې روان کړ چې محمود نومېده او تر ټولو لوی و. په دې وخت کې نو فیل د محمود پیل په غوږ کې وویل ابروک محمود انک فی بیت الله الحرام، کینه محموده ته د الله تعالی په کور کې. نو محمود پیل کیناسته او هیڅ حرکت یې نه کوو. دوی ووهه تر دې چې پر ځینو روایتونو کې راځي چې پر تبر سره یې ووهه، خو هغه له خپل ځایه جګ نه شو. بیا یې وویل چې مخ ورله یمن ته کړئ. کله چې یمن ته وګرځوه نو فیل منډه کړه، بیا یې د شام لوري ته راوګرځوه. فیل پر هغې طرف هم منډه واخیسته، خو کله چې د کعبې لور ته راوګرځوه فیل پر خپل ځای کیناست او له حرکته ولوېد. دوی له فیل سره پر همدې اخته وو تر څو له ځایه جګ کړي چې الله تعالی پرې د سمندر له طرفه د ابابیل مرغان راولېږل. ابابیل مرغانو 3 بمونه لیږدول چې په اصل کې تیږې وي او یوه یې په خوله، 2 به یې په پنجو کې نیولې وي او پر دوی به یې راغورځول. پر دې تیږو کې الله ډېر عجیب خواص ایښي وو او ډېر خطرناک کیمیاوي مواد یې پکې برابر کړي وو. دا ځکه کله چې به پر دوی کې پر کوم یو تیږه راولوېده نو له خپل فیل او یا اس سره به یو ځای برباد شو او له منځه به لاړ. کافرانو ټولو د دې حال په لیدو سره چغې او شور جوړ کړ او نو فیل ویل چې ما به تر ډېره اوازونه اورېدل چې خلکو به ما ته ویل چیرته لاړې لار راته وښایه. پر دوی کې شکست خپور شو، ټولو منډې واخیستې او ګډوډي پکې راغله. دې لښکر شکست وخوړ، الله تعالی کعبې ته نجات ورکړ او روغه یې وساتله. روایتونه د ابرهه په اړه دلته مختلف دي. ځینې روایتونه داسې دي چې ابرهه هم پر تیږه ولګېد او بیا پر داسې مرض ترې اخته شو چې اندامونه ترې لوېدل او د منډې وهلې تر دې چې د یمن پر لور یې ځغاسته پیل کړه او په لاره کې د یو اندام په لوېدو سره مردار شو. بل روایت داسې دی چې دا پر تیږه ونه لګېد بلکې پر د یو مرض راغی او د هغې په واسطه یې اندامونه پرې کېدل تر دې چې کله یمن ته راورسېد نو داسې معلومېده لکه د چرګ یو بچی چې له هګۍ څخه راووځي. دا هغه څوک و چې د الله تعالی د کور رانول یې غوښتل. الله تعالی پر ډیر شرمونکي عذاب سره مردار کړ او نړۍ ته یې دغه پیښه یو مثال او عبرت وګرځېد. تاسې څه فکر کوئ؟ آیا دومره کوچني مرغان دومره یو ستر لښکر له منځه وړلی شي؟ آیا دا پیښه یوه لویه پیښه کیدلی شي؟ تاسې د دې پیښې په اړه څه فکر کوئ؟ دا څه ډول یوه پیښه ده؟ دا داسې یوه پیښه ده چې تاریخ کې د عام الفیل په نوم دا کال یې مشهور کړ. د داسې نورو خوندورو او جالبو ویډیوګانو لپاره د تاریخ عبرت چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو له ټولو داسې معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ.